د پاکستان حکومت ته د منظور پښتين اختار دا چې څنګه ولې او سی ورته ویلي مطلب تر پای را سره وګورئ. سلام ستړي مشئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې نن د ارمان لوڼي د دویم تلین او د یاد غورځنګ د ځینو غړو د راخلاصېدو په پار د پېښور د لوبو په یو میدان کې غونډه کوله، خو تر غونډې مخکې ځینې مشران د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوي دي. نیول شوي کسانو کې د پی ټي ایم د مشرانو د کمیټې غړي ملا بهرام او زبیر شاه هم شامل دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه په داسې حال کې روانه وه چې د دې غورځنګ د مشرانو په وینا د دوی ګڼ کسان پولیسو نیولي وو. د جلسې ځای سره شاوخوا د موبایل سیګنل او انټرنیټ پرې شوی و. هممهاله د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټي ایم مشر منظور پښتين ویلي پر پښتنو د پاکستاني حکومت ظلمونه له خپل حده اوښتي او نور وخت را رسېدلی چې موږ ورته ځواب ووایو. منظور وایي د پاکستان دا بریدونه بې ځوابه نه پرېږدي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او له شمالي وزیرستان نه د کامیو سمبولې غړي محسن داوړ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د پی ټي آی یو شمېر کسانو هڅه کوله د پیسو په بدل کې د پی ټي ایم ضد شعارونه ورکړي او ستونزې جوړې کړي، خو پاکستاني پولیسو د دې خلکو د مخنیوي پر ځای د ملا بهرام او زبیر شاه په ګډون د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي ونیول. په هر حال پاکستان په وروستیو کې د پی ټي ایم ځپل شروع کړي، غړي بندیانوي او د غونډو په وړاندې خنډونه ورته جوړوي، کله هم لارې بندوي، کله سیګنالونه نیټ او برق پرې کته کوي او حتی غونډې ته تلونکي کسان نیسي او بندیانوي چې دا د ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. نړیوالو ته پکار ده چې د دغه ظلم په خلاف د پی ټي ایم ملاتړ وکړي. په هر حال تاسو د دغه موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ بل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیا بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.